په کندوز کې د لسو ولایتونو ترمنځ د MMA یا د آزادې مبارزې دوستانه سیالۍ ترسره شوې. د مسؤلینو په وینا له دې سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول او د ملت او حکومت ترمنځ نږدېوالی دی. از 10 ولایت ورزشکارا آمده به شمول ورزشکارای ولایت قندوز با هم هنرآزمایی میکنند. البته نگفته نماند که این مسابقه در این برنامه ورزشی از طرف اکادمی پلیس قندوز با هماهنگی وزارت داخله و همچنان با هماهنگی ریاست تربیت بدنی ولایت قندوز دایر گردیده. موږ په نظامي ځای کې ورزش ورته ترتیب ورته برابر کړی ده. دریم بار ده او دلته په سلګونو په زرګونو ځوانان راځي او اشتراک کوي. مخکې دوره 15 ولایتو دا پر 10 ولایتونو خلک دعوت کړي دي. په راتلونکي کې داسې برنامه لرو چې انشاءالله ټول افغانستان خلک دعوت کو. سیوم است که به میزبانی قماندانی مرکزی تربیت پلیس ما مسابقه را برا میندازیم. این به خاطر یک هماهنگی است که نظام با ملت یکی باشند. یعنی مردم ملتی تو فکر نکنند که ما از نظام خود فاصله بگیریم. یک هماهنگی است برای نیروی امنیتی است و یک فضای آزاد برای مردم ملکی هم است که یعنی و فکر کنند در فضای نظامی این رقم مسابقه به خاطر تشویق جوانا به خاطر تشویق ورزشکارا که یا برنامه‌ریزی میکنند ترتیب میکنند و این به این خاطر است که یک هماهنگی یک زیبایی را نشان میده. په ورته مهال بیا د کندوز اوسیدونکي لوبغاړي د یادو سیالیو ترسره کېدو څخه مننه او قدرداني کوي او په راتلونکي کې د ورته سیالیو پر دوام ټینګار کوي. بسیار خوشحال هستم از امارات اسلامی که همچون مسابقات به ما دایر کرده راه اندازی کرده دیگه، چون که یک کم توجه داشته باشه طرف ورزشکارا تشویق کرده، چون که ورزشکار ستون یک جامعه است. از امارات اسلامی افغانستانی است که جوانان را تشویق کنه، حمایت کنه تا بتوانند جوانان در کشور به نام کشور خود امروز در بین ولایت‌ها فعالیت بکنه تا سبب بتونه خارج راه پیدا کنه، حمایت کنه، مثال ویزا پاسپورت ویزا حمایت کنه تا بتونه کشورهای خارجی مسابقه انجام بده به افغانستان افتخار کسب کنه. د آزادې مبارزې سیالۍ په داسې حال کې ترسره شوې چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو را په دې خوا د ورزش د ودې په برخه کې د پام وړ هڅې شوې دي.